د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په نړیوال جام کې خپله دویمه لوبه له داسې یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو وروستیو نړیوالو جامونو په پای لوبو یا هم نیمه پای لوبو کې حضور درلود. هو نیوزیلند یادوم چې په بلاک کیپس یا تورو خولۍ هم مشهوره دي دغه هلکان. له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولني سټیډیوم کې چې له یوګاندا سره مخ ترسره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلیږي، یعنې د سهار په 4 بجو، خو هلته په ویسټ انډیز کې به د لوبو ښه وخت وي، د ماښام 9 بجې. لکه څنګه مې چې وویل افغانستان له یو خطرناکه ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو واره افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی، کومه لوبه یې ترې نه ده ګټلې. په وروستیو 2 لوبو کې یوه لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه، او په مخکینی لوبه کې هم په 2021 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 8 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګیلن فیلپس ډېر حساب کېږي، ځکه په وروستیو 15 اووریزو لوبو کې 119 منډې کړي چې اوسط یې څه باندې 98 کېږي، او سترایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 130 ته رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودي د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سترایک ریټ سره په وروستیو 14 اووریزو لوبو کې 233 منډې کړي. ابراهیم زدران که څه هم چې لږ کم سترایک ریټ لري، خو بیا یې هم 281 منډې کړي دي. په بولینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړي، خصوصا چې تازه له آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.